مخالفین له پخوانیو افغان کمانډو څخه ګټه اخیستلی شي. د امریکا د جمهوریت غوښتونکي ګوند د کانګرس غړیو ویلي دي چې پخواني افغان امنیتي پرسونل چې حساس معلومات لري او لا په افغانستان کې پاتې دي، چین، روسیه او ایران ترې د امریکا پر ضد ناوړه ګټه پورته کولی شي. د یکشنبې په ورځ د امریکا د جمهوریت غوښتونکو د کانګرس غړو دې ته اشاره کړې ده چې د بایډن اداره د دغو کسانو تخلیې ته په لومړیتوب ورکولو کې پاتې راغلې ده. د امریکا په استازو مجلس کې د بهرنیو چارو د کمیټې غړیو چې په اقلیت کې دي دغه څرګندونو د طالب لخوا د کابل د نیول کېدو د لومړۍ کلیزې په مناسبت په خپاره کړل شوي ریپورټ کې کړي دي. په ریپورټ کې ویل شوي دي چې د بایډن اداره د امریکا لخوا د روزل شویو کمانډو ځواکونو او نورو ځانګړو کېدو په تخلیه کې له ناکامۍ سره مخ شوې ده. له افغانستان څخه د کابل هوایي ډګر له لارې د تخلیې د عملیاتو په ترڅ کې چې له ګډوډۍ سره مل ول 14 امریکایي عسکر ووژل شول او په سوونه امریکایي او په زرونه له خطر سره مخ افغانان تر شا پاتې شول. خو د بایډن اداره دغه عملیات ستره بریا بولي چې په ترڅ کې تر 140,000 ډیر امریکایان او افغانان خوندي ځایونو ته انتقال شول او په افغانستان کې د امریکا نه ختمېدونکې جګړه چې د څه نه څه 3500 امریکایي او متحدینو ځواکونو او همداراز د سوونو زرو افغانانو ژوند واخیست پای ته ورسوله. د روزل شویو کمانډویانو پاتېدل، خو په سوونه هغه کمانډویان او د امنیتي ځواکونو غړي چې د امریکایانو لخوا روزل شوي ول او همداراز د هغوی کورنۍ په داسې حال کې په افغانستان کې پاتې دي چې داسې رپورټونه په ډاګه شوي چې طالبان د افغان امنیتي ځواک پخواني غړي شکنجه کوي او وژني یې، خو طالبان دا ډول تورونه ردوي. د جمهوریت غوښتونکو لخوا ویل شوي چې دغه پخواني پرسونل کېدای شي د امریکا د مخالفینو لکه چین، روسیه او ایران لخوا چې په افغانستان کې خپل حضور ته دوام ورکړی دی استخدام او یا هم د هغوی لپاره کار کولو ته مجبور کړل شي.